ننګرهار پوهنتون کې ناسمو دودونو مخنیوي اړوند د امیر المؤمنین حفظه الله 18 غړ فرمان په اړه د پوهاوي او رسنۍ سیمینار ترسره شو. استادانو د فرمان عملي کولو او رسولو کې د زده کړیالانو رول مهم وباله. له دوی غوښتنه وکړه چې ناسمو دودونو د مخنیوي په برخه کې د مشرتابه د فرمان پیغام تر خپلو سیمو ورسوي. د یاد پوهنتون د محصلانو د همغږۍ او انسجام امیر قاري بشیر احمد احمدي وویل موخه یې ناوړه دودونو مخنیوي په اړه د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په اړه عامه پوهاوی او محصلانو ته دغه فرمان رسول او تشریح کول وو. البته د دغسې فرمانونو یو څه وضاحت اړین او ضرور وو. نو په همدې اساس باندې د اثاریم فکري او فرهنګي ادارې د خوا د ننګرهار پوهنتون سره په همغږۍ دغه سیمینار برابر شوی وو او په دغه سیمینار کې د مختلفو پوهنځیو استادانو او د مختلفو پوهنځیو محصلینو ګډون کړی وو. نو دغسې فرامینو پوره وضاحت او خلکو ته یو ډول اطمیناني پیغام ورکول دا ضروري الحمدلله چې دغه اقدام په ننګرهار پوهنتون کې واخیستل شو. بل لور ته د ننګرهار پوهنتون زده کړیالان او دغه سیمینار ګډونوال هم خوښ دي چې د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو اړوند ورته داسې پروګرامونه جوړیږي. 2 تنه محصلان فیض الرحمن او انور الحق مهرابي وایي دا ډول پروګرامونه د لا زیات شي تر څو محصلان د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو پیغام تر خپلو سیمو ورسوي. داسې ورکشاپونه ډېر مهم دي په افغانستان کې بل خصوص په علمي ټولنه کې په پوهنتونونو کې د دې لپاره چې د بیلو بیلو ولایتونو څخه دلته موږ محصلین لرو. دلته چې دا زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې ډېر فهم چې کوي د علماو چې منبله طریقه ابلاغ کوي خلکو ته او خپل محصلینو خبرې ډېرې مني. د عامه پوهاوی او د محصلینو د ښه پوهې ترلاسه کولو لپاره او د دې لپاره چې هغوی خپل یو کلو بانډو ته ولاړ شي ځکه دلته محصلین د مختلفو ولایتونو مختلفو ولسوالیو د مختلفو اقوامو راټول شوي دي دلته او د هغوی پوهول زما په نظر تر د پوهنتون له طریقه ډېر خورا مهم دي ځکه د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله کوم رسنی پیغام څه دی او کوم رسنی فرمان څه دی د دې پوهول د عامه خلکو او د هغه خلکو چې په اطرافونو کې اوسیږي د همدغه طریقه ښه کیږي. د امیر المؤمنین شیخ هبت الله حفظه الله تعالی له لوري صادر شوی 18 غړ فرمان 15 مادې لري چې د کوژدې واده غم او لحد څخه د راستنېدو پر مهال مراسم پکې شامل دي او 3مه ماده کې دغه فرمان په اړه عامه پوهاوی باندې ټینګار شوی.